په ټوله دنیا کې د پټان چرچې شروع شوې ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د افغانستان یو ماشوم چې هغه د جس په ټیر پسې نښتی او هغه دلي ته رسېدلی او د دغه هلک په باره کې مکمل معلومات راغلل یار دنیا چې ده نو ټوله یې حیرانه کړې ده ویډیو راسره مکمل ګورئ چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورئ که نه دا ضرور شیر کړئ یار په ټوله دنیا کې د پټان چرچې دي یار چې پټان یو بهادر قوم دی او دې هلک چې کوم کارنامه کړله که نه نو ټوله دنیا یې حیرانه کړله نن پښتون سپورټ کوي نن چې ده د پښتون چې ده نو چرچې په دنیا کې شروع شوي دي ځکه چې پښتون یو داسې کار کړی دی که نه چې دا چېرته هم څوک نشي کولی ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه د افغانستان یو ماشوم چې هغه په جز په ټیر پسې نښتی او هغه چې دی نو دلي ته تللی او دا څنګه تللی او خوا د جز څه نوم دی نو مکمل حقیقت ته شریکوم ملګرو دا لک چې دنو قندوز سره تعلق ساتي د افغانستان قندوز سره تعلق ساتي او فلایټ آر کیو 4401 چې دا په دې په ټایر پسې نښتی او د هغه نه پس چې دنو 2 غنټې سفر دی په هوا کې کړی دی ملګرو کله چې تاسو ته پته راکنه چې دا جس چې دنو والوځي چې دا چې کله چوت شي که نه بیا د اکسیجن کمې راځي او انسان چې دنو ژوندی نشي چې دنو ډېر زیات کم وي نو دا ماشوم چې دنو بیا هم هغه 2 غنټې سفر کړی دی او دلي ته رسېدلی کله چې دا ماشوم دلي ته رسېدلی دی او هلته چې دنو هغه فلایټ چې دنو کو شوی دی او دوی چې دنو محکمې والا دا لیدلي دي نو دوی چې دنو ټول خلک حیران شوی دی او پټان یې سپورټ کړی چې پټان یو بهادر خلک دی پټان چې دی یو ډېر زبردست خلک دی ملګرو دا لږ سپورټ کول پکار دی که نه ځکه چې یو ډېر غټ کار یې کړی دی زمونږ پښتانه همیشه زنده‌باد په ټوله دنیا کې د پټان چرچې دي چې پښتانه چې دی یو ډېر زبردست او بهادر خلک دی او هغه نن وښودلی شوه نن زمونږ د پښتون چې دی نو یو داسې کار کړی چې په دنیا کې څوک نشي کولی پښتانه همیشه داسې کار کوي الله پاک ورله یو داسې ذهن ورکړی دی چې په دنیا کې هېڅ څوک هم نشي کولی دغه هلک بیا محکمې والا ته حواله کړی دی که نه د بېرته افغانستان ته رالیږي او دې چې کومه کارنامه کړله که نه دا زمونږ د پښتنو دپاره د فخر خبره چې زمونږ پښتانه یو داسې بهادر دي او یو داسې ټالنټ پکې دی او زمونږ پښتنو ته ټیم نه میلاویږي زمونږ پښتنو ته چې دی نو هغه شی چې هغه ته هغه سهولت میلاو شي چې زمونږ پښتانه چې دی نو نور هم ترقي وکړي زمونږ پښتانه انجینران دي زمونږ پښتانه یو ډېر قابلان خلک دی او ډېر بهادر خلک دی او هغو سره چې دی نو داسې سهولت نشته دی چې هغه چې دی نو په زندګي کې مخکې لاړ شي او داسې غټه کارنامې نورې هم پښتانه وکړي ملګرو نن دا هلک سپورټ کوي دومره شیر کوي چې په دې دنیا کې وځلوئ ځکه چې په دنیا کې اوس د پټان چرچې هم شروع شوي دي چې پښتانه یو بهادر خلک دی یو بهادر قوم دی ملګرو چې هغه یو داسې قسمه کارنامه کوي ملګرو نو تاسو په دې باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ هم وکړئ ځکه چې په انډیا کې چې دی نو هلته د دې پټان ډېر زیات چرچې دي ځکه چې پټان یو عجیبه کارنامه کړې ده ملګرو دې باره کې څه وایئ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ